أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. مخکې دلائل د وحدانیت د الله پاک بیان شو او بیا دغه کافر او مشرکان او خلقو د ضد او د عناد بیان هغه شروع چې د هغه په جواب کې الله پاک داو فرمایل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. چې دا خلق ستا د مرګ ارزو او تمنا کوي حالم کې ستانه مخ کې چې څومره خلق راغلي دي نو باغی کې هیڅ څوک هم همیشه پاتې کېدونکي نشته او کا توفات شي د دنیا نه لاړ شي نو دوبه همیشه پاتې شي چې دوی د خوشحالي او د ارزو کوي. دا خو په هغه صورت کې پکار و چې دوی پاتې کېده دو کو هم په دنیا کې د پاتې نه دي بلکې څومره سالرون کې چې دي دا ټول د بد دنیا نه پناه کیږي او د مرګ مزه به دوسکی او زد او عناد د دوی دومره ده چې واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. کله چې تا ویني دغه کافران خلق نو دو ننی ستالرا الا هزوا مگر پټو سره فشار کوي پتا پوری. کله چې په بازار کې تا ویني په لار کې دی ویني یا په بل ځای کې تا ویني نو دو پتا پوری فشار کوي ټوغي کوي په داسې طریقه چې یو بل ته आवाजونه شروع کی اهذا الذي يذكر الهتكم آیا دا هغه کس ته چې یادای خدایان ستاسو معبودان ستاسو یعنی بدو ستاسو د معبودانو ستاسو د خدایان. دا بدو د زد او د عناد د وجنوي حلم کې د دو باطل خدایان او ناحق خدایان نو کدا هغه ذکر یا د هغه مخالفت وکړي شي نو دا خو غلطه خبره نه و لیکن الله پاک وای دا هغه خلق دی چې وهم بذکر الرحمن هم کافرون. دو د رحمان د ذکر نه د رحمان د یاد نه دو انکار کوونکي دي دو کفر کوونکي دي. دو خپل ځان ته نه ګوري چې دو په هغه ذات باندې کفر کوي چې کم حقيقي او واحد ذات دی. زمکه اسمانونه هغه پیدا کړی دي د دنیا دا ټول نظام هغه چلی او دا ټول انسانان ټول مخلوقات هغه پیدا کړی دي چې الله پاک په خپل فرمایي چې دا هغه رب عبادت کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او تاسو پلاران نیکونه پیدا کړی دي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو د هغه د عذاب نه بچ شئ نو تاسو د هغه عبادت کوئ. دو د هغه رحمان ذات د هغه الله پاک د ذات نه دو انکار کوي او د هغه د ذکر نه دو انکار کوي د هغه د یاد نه منکر دي نو دو خپل ځان ته نه ګوري بلکې دو د بل عیبونه هغه لټي او بل ته دو سوچ او فکر کوي. علن کې د دنیا په کارونو کې دو دومره ماهران دي چې کله جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دود د ډېر مخالفت او د عداوت د وجنا او د دود بار بار انکار د وجنا هغه پریشان شو
او ردو د پاره بددعایي وغوښته چې الله پاک په دو باندې داسې کال راولي لکه څنګه چې د په حضرت یوسف علیه السلام په دور کې د قحط کال راوسته هغه شانتي په دو باندې قحط راوړ. نو په بخاری شریف کې روایت ده چې په دو باندې داسې حالات راغلو چې دو به سرمنې او اډو کې خوړل، سرمنې به په اوبو کې پستولی او بیا به خوړې او اډو کې به میده کول او هغه به بیا خوړل. نو ابو سفیان چې دلا ایمان نو راوړې وروسته بیا رضی الله عنه دراغه په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی یا محمد صلی الله علیه وسلم دبو سره صلی الله علیه وسلم نوی چې ګوره تا په خپل برادری د پاره په هغه مقدس ځای کې بددعایي غوښتلې ده چې د هغو حالت دومره دغه ته رسېدلی دی چې د هغو سره د خوراک سکاک هیڅ څه نشته او ډیر بد حالت ته رسېدلی دی. ته د هغو دپاره دعا وغواړه چې دغه قحط دا د هغو نه ختم شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې تاسو د یو الله پاک د وحدانیت اقرار وکړئ او زما په نبوت باندې ایمان راوړئ او په قیامت باندې ایمان راوړئ. نو هغه ورته چې نه دا خبرې مه کوه. وګوره دومره پوهه و چې د ده بددعایي هغه موږ ته رارسېدلې ده او د الله پاک په حق پیغمبر دی ذکر د قبول شي. خو بیا هم په دنیاوي معامله کې دا منله چې د بددعایي او رد دعا کار کوي. د الله پاک داسې محبوب دی چې د وغواړي نو الله پاک د دعا او رد بددعایي قبلوي. خو چې کله د ایمان خبره راغله نو بیا یې ولا هم نه منه. دومره زدیان او عنادیان او ردو د زد د صلح حدیبیه د واقعین هم د دو د زد او د عناد هغه بلاس او هغه حالات معلومیږي چې کله د صلح حدیبیه په سن 6 هجری کې شرایط لیکل کېدو نو په هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې ولیک بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوی چې نه دا خو ستاسو عقیده ده دسی ولیک بسم الله باسمک اللهم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دسی بیا چې کله پلیکای کې راغلو چې ما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ راغلو دوی چې نه زمون خو دا اختلاف او جګړه په دې خبره باندې دا چې مونږ ته د خدای پیغمبر او رسول نه مونږ نو دا رسول لفظ تکړ نو حضرت علی رضی الله عنه دا معاهده هم دلیکلا او د انتهایی خوشخطی والا نویسو چې خط د ډیر خپل برابر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې اے علی رسول الله تکړ بلکې محمد بن عبد الله. حضرت علی رضی الله عنه زمانه د الله په ذات قسم چې دا زنه یعنی د دې کافرانو د خواهش په وجه ردو د دې زد او عناد د وجنه دا لفظ یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت د حکم نه کو بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت د وجنه او د مینې د وجنه چې دا وسکمې کمی خبر او کم شرایط په مونږ باندې دومره عنادیان او دومره زدیان. نو الله پاک وایي چې دا دومره د عناد او د زد نه ډک دي چې پتا باندې دا خبر او تهمتونه لګي
د خپل ناحقه خدایانو په باره کې دو دا مني چې دا کس د مخالفت کوي، لیکن په خپل باندې حالت داده وهم بذکر الرحمن هم کافرون، دو په خپل د یاد د رحمان نه دو انکار کوي. نو خپل ځان دو ته نخکار چې موږ په څومره غلطه باندې باوجود د دینه چې دو الله مني. مشرکین هم الله مني، داغه لپاره دا مني چې ځمکه اسمانونه د الله پاک پیدا کړي. کافر هم د دې قایل په غیر د دهریه هغه د قایل او دا هم مني چې انسانان د الله پاک پیدا کړي او دا نظام د ځمکه اسمانونو د الله پاک چا خو صرف د الله پاک سره بیا شریکان جوړي او یا د خپل طرف نه د خپل خواهش موافق نور چیزونه په دین کې هغه غني. نو الله پاک وایي چې دو خو د رحمان د یاد نه انکار کوي، دو ته دا نه ښکاري او دا ورته ښکاري چې تر دو د ناحقه خدایانو مخالفت کوي، نو دو دا خبره دو ته ښکاري چې د زمونږ د خدایانو مخالف دی، حالانکه د دو هغه خدایان دي چې د ځان نه په خپله مچ هم نشي شرط. او الله پاک وایي خلق الانسان من عجل، انسان د پیدا کړی شوی دی د تادی. څنګه رتا دی نه یعنی رده په فطرت کې تادی پرته ده، چې رده په طبیعت کې په فطرت کې تادی پرته ده، د هغې د وجې نه دی په هر شیز کې عجلت او تادی، او دا د هغې وخت نه را روانه ده چې کله د حضرت آدم علیه السلام دانچه الله پاک جوړه کړه او په دې کې کله روح اچو، نو چې کله د نامه پورې روح را ورسید نو آدم علیه السلام را پاسېد، الله پاک وی لږ صبر لا نیم بدن دی پاتې دی، هغې ته روح نه دی رسېدلی، لږ انتظار وکړه. نو د هغې وخت نه د انسان په فطرت کې دا تادي را روانه او د یو کهاوت دی د پښتو و یو سړی او د هغه نوم خدا بخش. نو دا یو پیره جومات ته لاړ، چې جومات ته تلو نو په جومات کې یو کس هغه صفایي وغیره کوله چې په لاس کې ورسره لخته له وړ و. نو ده یې تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی؟ نو ده ورته ویي چې خدا، نو چې دا خدای ویلی دی نو بخش ته لا نه دی رسېدلی چې ده ترې له ورته بولې، ولې ته راته هم خدای جوړ شو. نو په انسان په فطرت کې دا تادي پرته ده. نو الله پاک وایي خلق الانسان من عجل، پیدا کړی شوی دی انسان د تادی. او په حدیث شریف کې دی چې تاسو داسې تادي او داسې کار مه کوئ چې سبا په هغې باندې بیا په خپله ختیمانئ او ستومانئ. الله پاک وایي سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، زر د زبه وخیم تاسو ته نخې خپلې فلا تستعجلون، پس تاسو په تادۍ سره مه غواړئ. ځکه کافرانو دا به مطالبه کوله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د مسلمانانو نه، او دو به دا خبره کوله متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، چې تاسو چې دا عذاب دا کمی وعدی او دا خبرې کوئ، آیا دا یو ډرامه کوئ که نه دا حقیقت دی؟ او که دا حقیقتي نو متى هذا الوعد، دا عذاب دا وعده به کله به دا عذاب راځي. او کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بالکل راجم شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په یو موقع کې چې دا خدای پاک نه دعا غواړو چې کدا قرآن مجید په حق باندې نو فأمطر علينا حجارة من السماء، الله پاک دی په مونږ باندې د اسمان نه کاڼي راوورئ، د کاڼو عذاب دی الله پاک په مونږ باندې راولي، او ائتنا بعذاب علیم، یا دې مونږ ته دردناک عذاب راولي. نو الله پاک وایي تاسو دا په تادۍ باندې مه غواړئ، هېڅ تادي په دې باندې مه کوئ.
بلکې حقیقت دا ده لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون کاش که خبر وې هغه کسان چې کافران دي کاش که پوهه وې هغه کسان چې کفر یې کړی دی یا معلومه وې هغه کسانو ته چې هغه کفر کړی دی حين هغه وخت او تفصیل د هغه وخت لا يكفون چې دوب نشي اړولې عن وجوههم النار د خپل مخونو نور ولا عن ظهورهم او نه د خپل شاګانو نه ولا هم ينصرون او نه بردو سره مدد کېدش خو افسوس دا ده چې دوته د هغه وخت حالت لا نه دی معلوم او تادی دوولې کوي د تادی دوته پاره څه عذر ده بلکې د الله پاک عذاب هغه داسې شی نه ده چې دوی بیا د هغې نه ځان بچ کړي بلکې بل تأتیهم بغتتن بلکې راځي دوته بغتتن ناڅاپه را بشي دوته د عذاب د الله پاک ناڅاپه د مرګ هیڅ وخت او هیڅ نیټه نه راغله نو دا مرګ داسې یو فیصله ده چې کله دا مرګ راغی نو په دې پسې د انسان د پاره داسې حالات او مراحل هغه پیدا شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار دا قبر د جنت د باغچونه یا یو باغچه او یا د جهنم د کندونه یو کنده بس چې رده دا فیصله د مرګ راغله نو رده د پاره یا د جهنم یو کنده تیار شوه او یا د جنت یو باغچه وز دغه کنده د جهنم یا د جنت باغچه دا په دې کنلو باندې نه کیږي بلکې ردی د پاره په دنیا کې داسې اعمال پکار دي چې د هغه اعمالو په وجه باندې دا یا د جنت باغچه جوړ شي د انسان د پاره او چا چې د خپل خواهش موافق زندگی تیر کړه په نافرمانو کې زندگی تیر کړه نو دا هغه د پاره خود به خود د جهنم یو کنده من مات فقد قامت قیامته سوق چې مر شو بس داغه قیامت قائم شو کبه بل چې قیامت راځي او کنه راځي په دغه قیامت شو نو الله پاک فرمایي کاش کدغه خلق کم چې کافران دي او کفر کړي دي دو پوی دي په هغه وخت چې دو به نشي اړولې د خپل مخورونه وو او نه د خپل شاګانونه یعنی پور کې بردو مکمل بدن دا به پور کې راګیر نه به د خپل مخ نور لري کولای شي او نه به د بدن د بل حصے نه نور لري کولای شي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله پاک وای هر کله چې دا ور د دودا سرمن اسکروټه کې وایسي نو الله پاک وای بدلناهم جلودا من بردی په بدله کې بل سرمن دل پیدا یعنی دغه سرمن به اثرینو دوباره برابر شي دار دی د پاره لیذوقوا العذاب چې دو وسکی عذاب دو زکه دغه سرمن چې داس کروټه شو وسی زلې شو نو دا به زکه اثر نو دوباره شي چې ردو په عذاب کې نور زیادت او سخواله راشي عام طور باندې تاسو به خیال کړئ کله چې یو استاد شاګرد له سزا ورکړي او دا شاګرد لاس ونیسي چې د 2-3 لختو پوری لاس ونیسي دا لاس ته د اوده شانت شي بیا د لاس نیولې دی نه چې قابل او اخيار استادي داغه مقصود په سزا کې دا نه چې زدا کس کوه داغه د دې سزا نه مقصود دی چې دته داسې درد محسوس شي چې آینده د بیا د خپل کار نو غور ته نه د بل لاس دی نه استاد جداله او نه د بل ولس د دې د پاره چې دا لاس وز د هغه شانتي درد ته نه رسي
کم درد چې دته په اوله کې رسید نو الله پاک وایي چې دا سرمن بردو دوباره اثر نو دا به بیا جوړ شي ردی د پاره چې دی هغه تکلیف او سزا محسوسي کم چې په اوله کې دته محسوسي نو الله پاک فرمایي چې دو په هغه حالت باندې ندي خبر کم حالت چې دو ترافیخيږي او کم حالت چې په دو باندې راتلو واله او دو چې کم سوال کوي او د دو سره بحث کوي ردی خبري چې دا عذاب دا بکله راځي کتا سو رښتونی نو دا عذاب راولي نو الله پاک وای بل تاتيهم بغتتن بلکې راځي بدو ته دا عذاب ناصافه فتبهتهم پس حیران بکړو هیبت شوده بکړو بس دو بیا حیرانی د یری د وجنه په پدو داسې هیبت راغلی چې دو به هیڅ ته نه جوړ لکه دا حالت مونږ یې وکړو دا معمولی د اسمکه دا خوځیده چې د الله پاک د عذاب یو شکل او صورت نو کمن ډوړی تناسیو ډوړی مونږ پرې خو کمن سکار کو پلاس کیو سټکه یا سشي نو هغه پرې خو دې منډي وو او بیا پکې خپل ځان ته او خپل مال ته هم نه ګورو پاغي لا پاسه ټوک کو څوک پکې اکثر خپل بچي کوم پاتې کی منډه وو دا ولې دار دغه عذاب دراتلو د وجنه انسان هیبت شوده شي د حیران شي چې داسې چل وشو ما سکول او وشو سا نو الله پاک وای بلکې راضی بدو ته د عذاب بغتتن ناصافا فتبهتهم پس دو بحیران داسې هیبت او وحشت په بدو باندې راشي فلا يستطيعون ردها فدو بطاقت نلري د واپس کولو د هغه چې بیا د ځان نه دغه عذاب یا د الله پاک د فیصله د لري ولا هم ينظرون او نبدول مهلت ورکې دیش دو ته بیا صبر او انتظار دا بوته نه کیږي چې دو په هغه کې لږ صبر او انتظار وغواړي او دول ورکړي بلکې نه هیڅ قسم مهلت به د الله پاک د طرفنا بیان ځکه د الله پاک غریب هغه ډیر سخت الله پاک وای ان بطش ربک لشدید یقینا استاد رب غریب هغه ډیر زیات سخت بس څوک چې راونی وې شو د بیا ډیری چغي وږي خو بیا د الله پاک د غریب نه آزادې دل او د الله پاک نعمت کله چې د انسان نه د ناقدرۍ او ناشکرۍ په وجه باندې یو پیر لاړ شي نو الله پاک بیا دغه بے قدر لا دغه نعمت دوباره نه ورکړي د دې د وجه نه انسان ته حکم دی چې د الله د نعمتونو په وخت باندې قدر او شکر ادا کا چې دا د نګورې د ناقدرۍ په وجه ناشکرۍ په وجه وانه غوښتل ولقد استهزئ برسل من قبل الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړ چې ګوره دوه خډيره خبرې کوي کله تا ته وایي چې دا ساحر دی کله وایي چې دا نعوذ بالله دروغجن دی کله وایي چې د ځان نه خبرې جوړي کله وایي دا قران مجید نعوذ بالله دا الله پاک کلام نه دی بلکې دا هغه بیکاره او بهوده خوبونه دي چې هیڅ تعبیر او هیڅ معنی نه لري دا خبره دوی کوي کله وای چې په د باندې سحر شوی دی کله وای دا شاعر دی نو الله پاک وای دا پښاړي دو پتا پوری کوي کله چې په پلار باندې تیریږي دوی وای اهذا الذي يذكر الهتكم دا پښاړي کوي چې ګوره دا هغه کس دی چې زمنګ د خدایانو په دې ردی وای ګوره دته وګوره ډېر دې قابل او لایق دی دا پښاړي دو کوي نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی په دې باندې مخه پکېږي دا صدر نوې کارنامه نوې خبره نه ده بلکې ولقد استهزئ په تحقیق سره ټوغې کړی شوی وي پښاړي کړی شوی وي برسول په ډیرو پیغمبرانو پورې من قبل کا مخکستان فحاق بالذین سخروا پس راگیر کړو هغه کسان سخروا منهم چې ټوغې کړي وي د دونه پښاړي کړي وي د دونه ما په هغه عذاب پورې کانو به یستهزئون چې دو پاغي پورې ټوغې او پښاړي کړي نو هغه عذاب چې دو راگیر کړو بیا ډېری چغواله بیا د خلاصي اسلام نو کدو هم ټوغې پښاړي کوي ان قریب چې په دو باندې هم د الله پاک گرفت او عذاب راشي دو بیا هم ډېری چغوي بیا بردو خلاصې دي
کله چې د بدر په موقع باندې دو بیا قتل شو او کوی دارتاو شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوی باندې ودرېدو او دو ته وی چې آیا تاسو سره چې تاسو رب کوم وعده کړی واغه تاسو ته در ورسېږي حضرت عمر رضی الله عنه تو فرمایل اے دا الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه چاته خبرې کې دا هغه چا سره خبرې کې چې هغه اورینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قسم وخوړو چې اے عمر دو وستانه هم ډیر ښه اوري او تاسو خبرې کولای شئ او دو خبرې نشئ نو الله پاک وایي چې کله زما وعده او ګریب د عذاب راغی نو بیا دغه هم پلی پیټ کې راوستو او کدو داسې پښاړې کوي نو ان قریب چې دو هم په دغه لپیټ او ګریب کې راشي دو ته بیا پته ولګي چې څه حالت ته او څه دی وس دا خو په دنیا کې هر سړی ټوپونه وایي او هر سړی وایي زمانه دي څوک تاسو والله پاک وایي نه ثم الینا ترجعون خاص زما طرف تاسو راګرځیدل دي بیا به تاسو ته پته ولګي چې تاسو ول ذات شته او کنيشته تاسو نه څوک تاسو کولای شي او کنيشي او آیا تاسو سره حساب کتاب هغه شته او کنا تاسو دغه شرط زورور په دنیا کې هر سړی چیلنج کو نن تاسو هغه زورورتیا او طاقت شته او کنيشته الله پاک کوئی بیا به ته پته ولګي الله پاک زموږ حفاظت وکړي وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ او کله چې ویني تا هغه کسان کفروا چې کفر کړي دي يَتَّخِذُونَكَ دون نسیتالرا الا هزوا مگر پټو سرا یعنی پښاړې کوي پتا او دا خبرې کوي اهذا الذي ايدا هغه کس دی یذکر چې بدوای الہتکم د معبودان استاسو وهم بذکر الرحمن او دو د یاد د رحمان هم کافرون دو انکار کوي خلق الانسان پیدا کړی شوی دی انسان من عجل دتا دینا سأریکم زرد چې وبخیر تاسو ته آیاتی نخخ بلی فلا تستعجلون پس پتا دی سره مغواړی ويقولون او دوای متى هذا الوعد کلبوی دا وعد دا عذاب ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ای لو يعلم الذين کاش کا خبر وی هاغه کسان کفروا چې کفر کړي دي حين په تفصیل د هغه وخت لا يكفون چې دو بنشي اړوله عن وجوههم النار دخل مخن نور ولا عن ظهورهم او ندخل شاكاننا ولا هم ينصرون او نبردو سر مدد کی دیشی بل تأتیهم بلکہ رازی بدوتا بغتتا ناسابا فتبهتهم بس حیران بکردو فلا يستطيعون ردها پس دو بطاقت نلری دا واپس کولو دا هغی ولا هم ينظرون او نبدولا مهلت ورکی دیشی ولقد استهزئ او یقینا توغی کلی شوی دی
برسل پډیر رسولانو پورې من قبلک مخکستانا فحاق پس راگیر کړو بالذین هغه کسانو لرا سخروا منهم چې ټوغي وای کولې ددونا ما هغه عذاب كانوا به يستهزئون چې دو پورې ټوغي کولې